تشکری میکنم که مر حمایت کردن، مر تشویق کردن و مر به آرزوم رساندن و ما به آینده انشالله زیر دست مربی انشالله تمرین میکنم و تا تست تیم ملی بدم و انشالله اگر استعدادش داشتم میتونم به تیم ملی هم بازی کنم و اگر استعدادش نداشتم باز دوباره انشالله تمرین میکنم و باز دوباره تستای تیم ملی را میدم. د تربیت بدني امیر محترم پیا صاحب ته وظیفه ورکړه چې دغه ماشوم پیدا کی، خپل دفتر ته راولي، وی نازوي او ټول وسایل د آماده کی. همغه چې وسول په هغه ورځ باندې ما د ټلیفون له لارې سره د عثمان جان سره خپل او د دوی له پدر کلان حاجي صاحب سره هم خبرې وکړې. دویم کابل ته دعوت کړل د دې لپاره چې د دوی له کورنۍ سره موږ له نږدې ووینو او دا مشوره ورسره وکړو چې په عثمان جان کې یو استعداد پروت ده، دا استعداد باید پټ پاته نسی، رشد وکړي، ترقي وکړي او پالنه یې وسي، روزنه یې وسي. نه یوازې د فوټبال په برخه کې تر ټولو مهمه دا ده چې د ده په تعلیمي سلسله باندې باید پوره پاملرنه وسي. ما چه قسم میتونیم استعدادها را تشویق کنیم، چه قسم رشد بدیم. تنها کمیته المپیک افغانستان یا فدراسیون فوتبال برای توسعه و پیشرفت ورزش مسئولیت نداره. این مسئولیت جامعه ورزش افغانستان، سکتورهای خصوصی افغانستان است که برای پیشرفت ورزش، برای پیشرفت از این استعدادها افتخار کشورشان است، وطنشان است. امروز میای بلدنگا را میسازن، شفاخانه ها را میسازن، میلیارد دلار مصرف میکنن. بیاین یک سرمایه گذاری بسیار کوچک را در سطح ورزش کنین، در سطح استعدادهای آموزشی و دانشی علمی بیاین کنین. ببینین که افغانستان در سطح بین المللی چقدر شهرت میکشه.